علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة أحمده على نعمة الجمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم خير عصمته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفوض إليه بيانا ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل أمور مهمة وخصه بجوامع الكلم فربما جمع أشتات الحكم وعلوم في كلمة أو في شطر كلمة صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقكم في بطن أمه 40 سنة. أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وروي ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه الشيخين. أما بعد. زما د دین او د اسلام رونو آیات شریف چې کوم یو معقول الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي دا د سوره بقره شلم 201 آیات دی او دویمه سپاره ده او فرمایي الله جل جلاله چې ځینې خلک دا د حج په آیاتونو کې فرمایي الله جل جلاله خپل سنتو کې داسې راوړي چې هر یو عبادت ذکر کړی دی نو د هغې سره یوه دعا هم ذکر کړې ده. که د روژې بحث کړی دی نو په هغې سره روژه کې دعا هم یوه ذکر کړې ده او که د حج ذکر یې کړی دی په هغې کې هم دعا ذکر کړې ده او که د زکات ذکر یې کړی دی الله جل جلاله په هغې کې هم دعا ذکر کړې ده. دا د حج کې په منځ کې یوه دعا ده چې د آیاتونو کې د حج د احکامو سره راغلې ده. فرمایي چې ځینې خلک داسې دي چې هغوی صرف وایي چې الله ما ته دنیا کې هر څه راکړه او مونږ له په آخرت کې هېڅ برخه مه راکوه او زمونږ برخه نشته په آخرت کې. یعنې آخرت هم نه دی پکار د دنیا جاه و جلال او دولت هم پکار دی. او دویمه ډله خلک ها دي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. او دویمه ډله هغه خلک دي اکثرا هغه د خدای بندگان دي هغه مؤمنان دي هغه مسلمانان دي او هغه د خدای تعالی منونکي دي د هغې د عبادت او د هغې د وحدانیت چې وایي او فرمایي ربنا آتنا فی الدنیا یا الله منتراکا په دنیا کې حسنة نیکی وفي الآخرة حسنة او نیکی وقنا عذاب النار او مونږ وساته د اور. د حسنې معنا علما داسې کوي چې د دنیا څومره ښه شیان دي په دنیا کې او څومره په آخرت کې دي الله جل جلاله هغې ته حسنه ویلې ده. د حسنې که عمل دې ښه وي که عبادات دې ښه وي او که معاملات دې ښه وي او که اخلاق دې ښه وي او که حقوقو کې ښه چلېږي او که په حکومت او حکومتدارۍ کې دې ښه کار کړی وي
او که خپل همسایه او ګاونډي سره د ښه سلوک کړی وي او که عبادات دې کړي وي او که د قول وي او که عمل وي او که جهاد دې کړی وي او که د معاملاتو کې دې ښه لین دین چلولی وي او سوداګرۍ کې دې کړي وي او په سیاست کې دې ښه لین دین چلولی وي دا ټول په حسناتو کې حسابېږي او الله جل جلاله د دې حسنې دپاره چې ته حسن یې الله تعالی به اولاد هم حسن درکوي ښځه به دې هم حسنه وي او ټیک به وي ټول ژوند به دې د حسناتو نه ډک وي لکه د انار یوه دانه چې د ټولو خوږو دانو نه ډک وي او همدغسې پکې ځای او ګنجایش نه وي نو الله به دې ژوند همدغسې حسناتو باندې ولمانځي او حسنات به درکړي خو که ته یې وغواړې او د هغې غوښتل دا دي چې په هر مانځه کې درته دا درس ورکړی دی چې بعد د هغې نه ووایې ما ته چې زه الله جل جلاله حسنات په دنیا کې غواړم او په آخرت کې غواړم د دنیا معنا دا ده چې دنیا پسې ورپسې آخرت دی موږ سره یو څه پکار دي چې وایي خلو هر څه چې وي توخه لږه وي که ډېره وي خو هغه توخه ټوله حسنات دي دې کې دا ټولو باندې دلالت کوي کله چې دلایل په مدلولاتو باندې دلالت وکړي نو آخرت به دې په خپله منځته راشي او آخرت کې به دې الله جل جلاله هغه څه په نصیب کړي کوم یو چې ته د دنیا کشت و کار دې ورته کرلی دی او هغه دې وریبه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله عنهما روایت کوي وی الله جل جلاله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کوي یعنی حدیث قدسی دی براه راست د الله ځنې هغه وایي ما ته الله داسې وفرمایل موږ ته یې وایي ان الله كتب الحسنات والسيئات الله تعالی سیئات او حسنات لیکي موږ ولیدل چې حسنات دې ته ویلی کېږي چې د دنیا او د آخرت ښېګڼې پکې وي او سیئات دې ته ویلی کېږي چې د دنیا او د آخرت بدۍ او خرابوالی پکې وي په دوو فصلو باندې موږ ټول ژوند تقسیمو او په هر انسان کې دا دواړه فصله موجود دي شپه او ورځ موجوده ده ضد و نقیض موجود دی لمر او ځمکه او اسمان موجود دي دوه شیان موجود دي شپه او ورځ موجوده ده دوه شیان موجود دي نر او ښځه موجود دی یو د بل ضد دی دا موجود دي تور او سپین رنګ موجود دی یو د بل ضد دی ضدین دي همداسې د هر شي دپاره خپله جوړه ده په انسان کې دننه یو دوه غریزې دي او هغه غریزه یوه د فضایلو ده او یوه د رضایلو ده یا د علماو په اصطلاح باندې یوه د بهیمت او د ځناورتوب او د جناورتوب او د چارپایانو غریزه ده او یوه د ملوکیت یا د ملایکو غریزه ده یو ښه خوی دی فضایل دي او یو بد خوی دی رضایل دي دا په انسان کې موجود دي د دې تمیز څنګه کېږي په انسان باندې انسان کې چې کله حسنات موجود وي علم پکې موجود وي او سړی پوه وي په دې باندې چې زه دې فضایلو کې باید داخل شم نو د علم په ذریعه باندې به درسته ده مثال په طور حسد در کې موجود دی دا یو طبیعي غریزه ده چې په تا کې شته شهوت در کې موجود دی دا یو طبیعي غریزه ده چې په تا کې شته زور در کې موجود دی دا یو طبیعي غریزه ده چې په تا کې شته خو اوس ته وایه که چېرته دغه حسد ته واخلي او په دې باندې زغم کې او وی خوري او په چا باندې حسد ونه کړي او رخه ونه کړي او د چا مال ونه غواړي او تباهي د هغې ونه غواړي او د هغې په زوال پسې نه شي تا د دې خپل علم او فضیلت په واسطه باندې دا حسد محوه کړ شهوت دی که چېرته تا استعمال کړ په نیکه باندې او په نکاح باندې او په حسناتو کې استعمال کړ نو دا شهوت ډېر ښه شهوت دی او که په رضایلو کې استعمال کړ نو د دې تمیز هغه وخت کېږي چې کله ته علم ولري او فضایل ولري زور دی در سره کولی شي یو سړی ووهي یو سړی مړ کړي ټوپک دی در سره قدرت دی در سره خو دغه ټوپک استعمال او د دې زور کول که ته بې ځایه یو قتل کې خو تا ته الله جل خالدا دوزخ درکوي او د دنیا هم مختورې شوي او که چېرته دا زور تا د دې لپاره استعمال کړه چې جهاد میدان ته لاړې او د کافر سره د استعمال کړه او د حق و باطل په مبارزه کې د استعمال کړه دا هغه فضائل دي چې تا ته خپل علم اجازه درکړه په لحاظ هر څه نو د انسان په وجود کې دننه غرایز موجود دي حسنات هم شته او سیئات هم شته خو انسان په خپله د دې پټ دی او دا قاضي دی چې کوم طرف ته ځي بهیمیت ځناورتوب ته ځي او که ملوکیت ته ځي که فضایلو ته ځي که رضایلو ته ځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتب الحسنات والسیئات الله جل جلاله لیکلي دي حسنات او سیئات ثم بین ذلک داسې بیان کړه فمن هم بحسنة که څوک یو عزم وکړي په زړه کې نیت وکړي او صرف دا ووایي په زړه کې چې زه حسنه کوم فلم یعملها او عمل یې پرې نه وي کړی کتبها الله عنده حسنة کامله د دې لپاره هماغه کامله لیکي مثلا ته وایې چې
زه د فلاني ګاونډي ته یو څه ویسم او هغې سره کومک وکړم او یا د یو یتیم سره کومک وکړم، که ته ورته ور نه راغلې الله جل جلاله تا ته هغه ټول حسنات همدلته درکوي. که ته وایې چې زه جهاد ته لاړ شم او بستره کې مړ شم، الله تعالی د هماغې حسنې بدل درکوي، درته هماغه درته لیکي که ستا عزم او په زړه کې وي. همداسې وان هم بها فعمل بها، او که چېرته عمل وکړو په دغه نیکۍ باندې کتبه الله عنده 10 حسنات، بیا دې ته 10 حسنې لیکي. د نیت زړه نه یې راوختله، خوله یې نه یې راوختله، عمل باندې شروع وکړه، نو اوس دې ته 10 حسنې ولیکل. وان هم بها، او که چېرته داسې وي چې د نیت او عزم وکړه یو سیئې ته او یو بدې خبرې ته، الله جل جلاله 10 حسنات یو لیکي، خو بیا دا لیکي تر دې پورې چې 200 پورې به دا لوړېږي او جګېږي به، او د هغې نه به هم اضعافا مضاعفه، نور به هم اضافه کېږي، دوچنده به کېږي. خو که چېرته یې په صحیحه باندې عزم وکړو فلم یعملها، تر څو پورې چې عمل نه وي کړی، کتبها عنده حسنة کاملة، زړه کې یو بدي راغله او دې ونه کړله او قاصر شو وویل نه یې کومه، نو الله ورته دې نه باندې حسنه لیکي چې ترک یې کړه، دا یو معصیت یې ترک کړه، یو صحیحه یې ترک کړه. وان هم بها، او که چېرته داسې یو عزم وکړو فعمل کتبها الله سیئة واحدة، او که چېرته داسې وکړو چې دا عمل یې د صحیحې وکړو، یو بد کار یې وکړو، خو الله جل جلاله دې ته یو صحیحه لیکي، په حسنات باندې هغومره اجرونه، او په دې باندې یو عذاب لیکي، زیات نه، یو اجر لیکي، دوچنده او سه چنده او لس چنده نه کېږي. نو اوس د دې معنا د دې حدیث دا د ابي هريره رضی الله عنه فرمایي، الله جل جلاله فرمایي اذا اراد عبدي ان يعمل سيئه، کله چې زما بنده سیئات کوي او عمل پې کوي، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، تر هغې پورې نه لیکل کېږي ورته تر څو چې دې عمل نه وي کړی. فان عملها فاكتبوها بمثلها، د ده په شان باندې هماغومره ورته لیکل کېږي. وان ترکها من اجلي، او که زما د خاطر یې ترک کړه فاكتبوه له حسنة، دا هم د هغې په حسناتو کې حسابېږي. او که چېرته اراده وکړه د یو عمل چې حسنه وکړي، نو الله جل جلاله ورته حسنه لیکي، لا نه پیدا کړي، په عمل کې نه راوستلي، الله جل جلاله ورته 10 وارې حسنات لیکي او 200 وارې ورته لیکي، او بیا ورته ضعفا دوچنده د دې نه هم د 200 نه هم زیاته لیکي. اوس د دغه نصوص یا دغه آیاتونه چې او یا دغه حدیث چې مونږ ولوستو، د دې کتابت دا دی چې حسنات او سیئات دا دواړه په دوه قسمت، یو حسنات یو سیئات، یو هم د عزم دی په حسنه باندې، یو عزم دی په سیئه باندې، دا په څلورو ډولو باندې شو. اول عمل دا دی چې الله جل جلاله د عمل تر 200 پورې اضافه کوي، او د هغې نه اضعافا کثیره نور هم اضافه ورکوي د خپل شان سره مطابق، څومره یې چې خوښه شي هغومره ورته اضافه کوي. دا د حسناتو دی. فرمایي الله جل جلاله من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، څوک چې راشي ما ته په نیکۍ باندې زه د هغې دپاره 10 نیکۍ لیکمه. ومن جاء بالسیئة، او که څوک راشي ما ته په بدۍ باندې فلا تجزا، نه ورکوم الا مثلها، مګر د همغې یوې بدۍ جزا ورکوم، وهم یظلمون. نو اوس د دې دپاره هم لا یظلمون، ظلم کوي الله جل جلاله. 160 آیات انعام صورت د 10 کې او دې کې ورکوي، خو که د دې نه زیات وکړه او د دې نه زیات شو، نو الله جل جلاله ورته اضافه کوي. بیا الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، هغه کسان چې خپل مالونه صدقه کوي، زیات دي او یا کم دي، خو د اخلاص په بنا باندې کوي، ولو که هر څه د وسې کېږي. فی سبیل الله دا معنا داسې د مثال ورکوي الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل، لکه یو سړی چې دانه د غنم وشیندي او ووږي جوړ کړي، او د یوه وږو ته فی کل سنبلة 100 حبه، په دې هر یو وږي کې 100 دانې وشي، او بیا د دې 100 دانو د یوې دانې 200 جزا شوه، دا وږي وکړه 200 دانې شوې، او بیا الله جل جلاله د دې نه هم يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، او د دې نه هم نور اضافه کوي او دوچنده کوي، او الله تعالی ډېر وسیع دی. موږ تاسو ته دا نیکۍ ډېرې ښې ښکاره کېږي، زما نیکي وکړه ما نیکي وکړه، خو کله چې جنت ته ورشئ چې یوې ونې ته وګوري او هغه هوا در باندې ولګېږي، نو بیا به چې دا ټولې نیکۍ مې صدقه شه د دغه یو بوټي نه،
ځکه هغه دومره اوچت نعمتونه دي چې ستا زړه هم خوشحالوي ستا سترګې هم خوشحالوي تا ته یو احساس هم پیدا کوي تا پکې ځواني هم راولي تا کې هوس هم راولي او تا ته یو شخصیت هم درکوي نو اوس د دغې حسناتو چې موږ تاسو پرې ویاړېږو دا د جنت په مقابل کې دغه ټول هېڅ شی نه دي یو نعمت موږ ته راکول شي الله تعالی دې زموږ ستاسو په نصیب کړي خو علما داسې وایي دغه حسنات چې وسوه کېږي او یا د دې نه اضافه کېږي د دنیا یو مثال داسې دی یو سړی اصلاح شوی تخم اچوي په یو ښایسته ځمکه کې اچوي او دهقان هم عابد دی او مونځ او اودس هم کوي د خدای لار هم پېژني ظلم هم نه کوي خپلو خلکو سره ښه ګزاره هم کوي او د دې ښه حفاظت هم کوي او په دې کې عشر او زکات هم ورکوي او په دې کې هر څه هغه څه چې خدای ویلي هغه نفقه هم پکې کوي ځمکه هم ښه شوه دهقان هم ښه شو بهتر شو بزګر هم بهتر بزګر دی او دغه اخلاص چې دی د زړه دا هم په عبادت باندې دی او کله چې په ځمکه کې چې هم همداسې دی نو اوس دغه ټول پاکۍ چې راټولې کړي د دې نه وسونه نه زیاتې نیکۍ جوړېږي ځکه د دې ټول بنیاد په نیکۍ ایښود شوی او د دې ټول بنیاد په حسناتو وي ثم په ثم تر څو چې د غنمو فصل پخېږي الله جل جلاله دې عابد ته د دنیا ټول اجرونه ورکوي سیئه څنګه لیکي الله جل جلاله سیئه په مثل د هغې باندې لیکي بې د دې نه چې اضافه کې په چا باندې او فرمایي من جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون الله جل جلاله یوه سیئه په یوه سیئه لیکي په چا باندې ظلم نه کوي سوره انعام یوه په یوه باندې اشاره ده او د حسناتو لپاره نور ډېر اشارې دي د مینا په خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه څه چې موږ او تاسو کړي وو یا دا سیئات او حسنات موږ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله دا آیات ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا د الله جل جلاله په نسبت باندې په کال کې 12 میاشتې دي فی کتاب الله الله تعالی په کتاب کې لوح محفوظ کې یوم خلق السماوات والارض په هغه ورځ باندې دا لیکل شوي کله چې ځمکه او اسمان پیدا کړ شپه او ورځ یې لیکلې ده او 12 میاشتې لیکلې دي 4 حرم د دې نه 4 میاشتې حرامې پیدا کړي دي ذلک الدین القیم دغه یو کلک دین دی او دغه یو متین دین دی فلا تظلموا فیهن انفسکم دغه کلک ونیسئ په دې باندې خپل ظلمونه په خپل نفسونو باندې مه کوئ وقاتل المشرکین کافة او مړه کوئ ووژنئ کافران کوم یو چې ستاسو مقابل کې ودرېږي کما یقاتلونکم کافه لکه څنګه چې تاسو مني جزا د عمل حق هماغسې ورسره وکړئ واعلموا ان الله مع المتقین په دې پوه شئ چې الله جل جلاله سره د متقیانو دی او د متقینو سره دی د دې آیات دا 14 آیات د توبې دی وایي چې کفارو به داسې کول مونږ 4 میاشتې لرلې په دین کې ذوالقعده ذوالحجه محرم الحرام او رجب ذوالقعده ذوالحجه او محرم د هجری قمري کال لومړۍ میاشت ده دا 3 میاشتې په کال کې مسلسلې او رجب المرجب د دوی یو 2 میاشتې مخکې دی دا د حرمت میاشتې وي دا په جاهلیت کې هم د حرمت میاشتې وي د نورو انبیاو په دینونو کې هم حرمت میاشتې وي کله چې جاهلیت د اعرابو او کتاب نو او بت پرستی شوه دوی به یو ورته به ویل دا د محرم میاشت دي کې به قتل نه کوئ دي کې به ګناه نه کوئ دي کې به په چا زیاتي او ظلم نه کوئ په همدغه میاشتو کې به تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ نیکي به ډېره زیاته کوئ نو دو به څه کول دې خلکو به داسې کول چې دا د محرم میاشت بیا واخیستله په یو بل میاشت سفره باندې به یې تبدیله کړه چې دا میاشت به ولیږو سفرې ته او د سفرې نه به یې راولیږو موږ به محرم کې جوړ کړو د محرم نه به سفره جوړه کړو بیا موږ له روا ده چې څوک مړ کوو څوک قتل کوو په چا باندې ظلم کوو په خپله به یې د تغییر و تبدیل په کال کې د میاشتو کوو یوه میاشت به یو رقم و بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حج ته راغی نو هغې داسې ویل الا ان الزمان قد استدارک هیئة یوم خلق السماوات والارض الله جل جلاله دا زمانه داسې برابره کړه چې کومه میاشت په خپل ځای کې ده په هماغه ځای کې ده دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تللی نو د ذوالحجې میاشت په خپله په ذوالحجه کې و حرم په خپله کې و مګر دې نه چې مخکې ابوبکر صدیق تللی و هغه چې د ذوالحجې میاشت کې تللی و هغه میاشت هغوی سفره جوړه کړې وه نو اوس ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا میاشتې داسې دي
نو الله ورته وایي چې دغه میاشتې چې ما جوړې کړي دي دا مخکې د دې نه چې کتاب ځمکه او اسمان پیدا شي دا وي او که ځمکه او اسمان نه وي زما او ستا د انسان د ژوند مفهوم څه دی نه به ورځ پیژنو نه به شپه پیژنو نه به خپل عمر پیژنو نه به خپل ژوند پیژنو چې ما څومره عمر تیر کړ څومره مې تیر نه کړ او نه به مکان پیژنو نه به زمان پیژنو کله چې مکان راشي نو زمان منځ ته راځي لمر به درته ګرځي ساعت به درته معلوموي شپه ورځ به درته معلوموي ځمکه به درته ګرځي انتقالي او وضعي حرکت به درته جوړوي په وضعي حرکت کې به درته شپه ورځ جوړوي او په انتقالي حالت کې به درته څلور فصلونه جوړوي پسرلی به درته جوړوي اوړی دوبی به درته جوړوي او ورپسې به منی جوړوي ورپسې به درته ژمی جوړوي ګرځي به هو که په یو فصل کې د ایثار کې او د ځمکې یو طرف یو زمان او مکان نه وي نو یا به د وزن دومره ډېر زیات وي چې پخپله به یې جګولی نه شي مرګ ته به نږدې وي او که په دې بل طرف باندې اوسېږي دومره سخته ګرمي او تکلیف به وي چې پخپله به د ګرمي مړ کوي بیا که په دې بل شمال کې اوسېږي او په جومات کې اوسېږي وزن به دې دومره کم وي چې وړه هوا به دې پورته کوي او الوزی به دي او که په دې جنوب کې اوسېږي دومره یو وړوکی چینجی به درنه جوړي چې بیا به د هېڅ مناسبت نه وي د بنیادمتوب سره ولهذا دا د الله اعتدال دی چې وایي چې یوم خلق السماوات والارض ما درته ځمکې او اسمان د دې دپاره پیدا کړی ستا ټول نظم د دې دپاره جوړ شوی او دغه زمانه چې تاویږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا هر یو ځمکه هر یو ای عربو ای جاهلانو ای مشرکانو واورئ په دې باندې چې ځمکه او اسمان الله پیدا کړي شپه ورځ هغه پیدا کړې ده کله چې ځمکه او اسمان پیدا شو نو بیا د دې الله جل جلاله هغه ورځ باندې ځمکه او اسمان پیدا کړه ستا پکې کوم غرض نشته او مې ځان ته د سفر میاشت جوړوه مې د رجب میاشت جوړوه او مې د مظفر جوړوه او مې د بل جوړوه خپله میاشت په خپله کې نو دلته د دې علماو غرض دا دی چې دا مثال یې راوړی چې په دې میاشتو کې نیکي هم درنه ده او ډېره ورکول کېږي او سیئات هم ډېر درانه دي ډېر سخت ګزار غواړي او ډېر سخت تکلیف غواړي نو ځکه درته وایي چې کله به 200 کېږي کله به 100 کېږي کله به 1000 کېږي کله به د هغې نه اضافتر کېږي کله به یو څه کېږي کله به بل څه کېږي ځکه چې په داسې میاشتو په ورځو کې درته الله ویلي مقدسات ورځې دي په دې باندې ظلم مه کوئ ولا تظلموا فیهن انفسکم خپل ظلم مه کوئ په خپل نفسونو ورځ او شپه ولې تغییر کوئ ولې وړاندې وروسته کوئ نه شئ کولی دا کار دا الله جل جلاله کوي ولهذا د هرې میاشتې د خپل ځان دپاره اوس د دې لپاره چې ومن یرد الله ظلما الله تعالی فرمایي چې څوک اراده کوي چې ظلم وکړي بظلم نذقه من عذاب الیم دغه ظلمونه چې کله یو کوي کله بل کوي کله دا کار کوي کله هغه کار کوي دغه کارونو باندې الله جل جلاله تاسو باندې ظلم په خپله باندې تاسو په خپله باندې کوئ د دې ظلم نتیجه به تاسو وکړئ د مقدساتو دپاره او د ځایونو دپاره د حج ځای مقدس دی نیکی هم پکې یو په یو لکو باندې ده او همدغسې ګناه هم پکې یو په یو لکو باندې ده ځکه ګناه او دواړه اوس مقدسې میاشتې مقدسې ورځې زمان او مکان هم همدغسې مقدس دی که څوک د عرفې په ورځ باندې لږ عبادت وکړي الله جل جلاله یې ډېر حساب دی که مزدلفه کې وکړي ډېر حساب دی که په خپله په کعبه شریفه کې وکړي ډېر حسابېږي همدغسې د دې د مکان پورې هم همدا الله جل جلاله زیات ورکوي او اضعاف او مضاعفه کوي د دې لپاره چې الله جل جلاله خوشحاله شي نو هغې ته نور هم زیاتوي خو د مکان او د زمان پورې به غرض نه کوئ دا الله جل جلاله مقرر کړي دي داسې به نه کوئ چې کله به دې خواته دی او کله به دې خواته الله جل جلاله فرمایي ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركنا اليهم شيئا قليلا وای کما چرته ای پیغمبر ته ثابت کړی نه وي او ته ما ټینګ کړی نه وي تا به مې اعلان کړی وي هغه خلکو دپاره طرف ته به ورغلی وي یعنې د بندګۍ خاصیت او غریزه به در باندې زورور شوې اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات نو ما به تا ته عذاب دوه چنده در کړی وي د هغه صورت د پیغمبر ته دوه چنده څنګه چې ورته نیکي ورکول کېږي همدغسې ورته وایي چې تا ته به ما دوه چنده عذاب در کړی وي لا تجد لك علینا نصیرا او بې زما نه به دې نور هېڅوک مددګار نه وي فرمایي د نساء د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا نساء النبی ای د الله تعالی د رسول بیبیانو من یأتی منکن بفاحشة مبینة که څوک راشي ستاسې نه یو په فاحش او بد عمل باندې یضاعف لها العذاب ضعفین د هغې دپاره دوه چنده دی
دغه پاک کورنۍ دغه پاکې بیبیانې امهات المؤمنین د دې لپاره که تاسو یو بد نیت وکړئ ستاسو ګناهونه به دوه چنده وي نؤتها اجرا همداسې به تاسو ته به اجر درکوي نؤتها مرتین دوه ځلې به یې درکوي که چا د رسول الله صلی ومن یقنط منکنه که د دغه ښځو سره نیکي وکړه او د الله او د رسول رضا یې وکړه وتعمل صالحا نؤتها اجرا مرتین دوه چنده به ورته هم ورکوي شخصیتونه محترم شو مکانونه محترم شو ورځ او شپې یعنې زمان محترم شو د دې ټولو دننه ته اوس اوسېږي د دې ټولو احترام به کې او که چېرته د دې احترام ونه کړي نو الله جل جلاله در سره حساب کوي دا د حسناتو دپاره تا دپاره زمینه ځکه مساعده ده تا خو نه دي لیدلې صرف تا دومره اورېدلي چې جنت کې نعمتونه ډېر دي خو الله جل جلاله په دنیا کې هم در سره ښېګڼې کوي او یو ښه ژوند درکوي د یو مؤمن او مسلمان ژوند درکوي او د دنیا د ټولو شیو نه هر څه بهتر یو شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو کبشة رضی الله عنه روایت کوي وایي څلور کسه دي یو سړی دی الله ورته علم ورکړی دی او رزق هم ورته ورکړی دی اربعه نفر څلور کسه دي علم او مال یو ته ورکړی دی علم د مال په ذریعه باندې په خپل ځای باندې استعمالوي زکات پکې ورکوي نفقه پکې ورکوي هر څه پکې ورکوي د دې اجر ډېر زیات دی ځکه د یو فاضل سړی دی دې فضیلت ډېر زیات دی دې ته هم ډېر اجرونه دي او دویم هغه سړی دی چې هغې ته خدای علم ورکړی وایي که ما ته چېرته خدای مال راکړی وی نو ما به هم دغه بل سړي غوندې کولی دا دواړه شامل دي دواړه یو شی دي په دې اجر خپل نیت باندې دویم یو سړی دی چې هغې ته خدای مال ورکړی خو دغه مال په بېځایه شیونو باندې مصرفوي د خدای حق پکې نه پېژني نور پکې نه پېژني خو مصرف کوي په یو شي او په بل شي باندې نو اوس یو او دې ته الله جل جلاله علم هم نه دی ورکړی اوس یو بل سړی دی وایي که ما ته خدای مال راکړی وی نو ما به د دې سړي غوندې مصرفولی د سره مال نشته دی خو د هغه کس چې هغه بېځایه مال مصرف کړی د هغې ارمان کوي الله جل جلاله دې ته هماغسې دواړه مساوي دي په وزر کې او په جزا کې دې دواړو ته یوه جزا ورکوي ځکه ورته جزا ورکوي چې د دې د انما الاعمال بالنیت دغه ټول د دې نیت کې دی که چېرته الله ورکړي ورته همداسې د دې ټولو شیونو ټول چې راغونډ کړي د دې نه دا جوړېږي چې ای انسانه په دنیا کې ژوند کې ای هغه کسه چې دلته ژوند کې اوس ستا وظیفه څه ده ته خو الله جل جلاله خلیفه رالیږلی ته الله تعالی خپل یو رسول یو سفیر په ځمکه کې ستا د سفارت سره څه لازم دي ابي هريره رضی الله عنه فرمایي انما ترک من جراء یعنی که څوک وایي د الله په خاطر اجل باندې یو څه پرېږدي او د هغه په خاطر باندې پرېږدي الله جل جلاله هغې ته نیکۍ لیکي او هغې ته یې ورکوي ستا په نیت باندې هم تا ته درکوي نیکۍ خو ای خلیفه ته هم ځان سره لږ فکر وکړه کله کله ستا عقل هم باید دا حکم تا ته وکړي چې تا کوم شی کړی دی او کوم دی نه دی کړی معصیت دې کړی دی او که نه حسنات دې کړي دي ځان ته خپله اوس څومره دی چې وسه کېږي لټۍ نه کار مه اخله نیکي وکړه دا دنیا د دې لپاره ده چې ستا لپاره چوکاټ جوړ شوی ته یې نه ګورې دا چوکاټ دی سړی پکې محدود دی تا ته د اخلاقو چوکاټ دی تا ته د عقیدې چوکاټ دی تا ته د عباداتو چوکاټ دی تا ته د خپلو اعمالو او افعالو چوکاټ دی ته کله کوشش کوې چې په خپل چوکاټ کې داخل شي الله جل جلاله در باندې رحم کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها وما لم تکلم به او تعمل الله جل جلاله سیئات بخي هغه چاته چې نه یې قول کړی وي او نه یې عمل کړی وي که زړه کې راشي هغه بېرته اخوري او لرې کړي د ځان ولهذا د الله جل جلاله رحمت وسیع او ډېر دی او هر ځای کې دی ډنمارک کې هم شته په اسیا کې هم شته په امریکا کې هم شته په استرالیا کې هم شته په افریقا کې هم شته ستا خپله خوښه ده په کوم ځای کې چې ته د بندګي د الله کې د هغې په ټوله باندې احاطه ده په ټوله ځمکه باندې سیئات سیئات دي او حسنات حسنات دي او ستا لپاره داسې لازم دی چې الله جل جلاله درته ټول ګناهونه محوه کړي او یو پاک صفا سړی کله چې کفن کې کېښودل شي کله چې قبر کې کېښودل شي او دغه ټول حسنات درنه راټول شي او یا درنه سیئات راټول شي یو بد شکل سړی در سره محاوره وکړي یو بد شکل درته قبر کې مخامخ شي او که یو ښایسته شکل درته مخامخ شي او داسې وي لکه یو جنتي سړی په قبر کې هم کېښودل شي خلک درپسې هم لاړ شي دعاګانې هم قبولې شي
علما درپسې هم دعا وکړي، جنازه دې وکړي، الله به دې راټول په نصیب کړي، ځکه تا حسنات کړي دي. د یوې ښې ځمکې بوټی ښه وي، ګلابې ښه وي، د هغې ګل ښه وي، د هغې عمل ښه وي، او د کوم یو چې بده ځمکه وي نه شین کېږي. قرآن و الا نکده، د کوړه اغذیه پکې شین کېږي. نو اوس ښه ځمکه شه او ښه شه او د الله تعالی درته فضایل ټول درکړه. انشاءالله زمونږ او ستاسو د ټولو لار به یوه وي او ټول به انشاءالله جنت ته ځو که چېرته حسنات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا